واده له راغلي مېلمنو چې دی نو د واده د زلمي جنازه وکړله. یار ډېر عجیبه داستان دی، لکه راسره ضرور واورئ. زموږ دپاره پکې هم ډېر ښکلی عبرت دی، ځکه چې ټول مېلمانه راغلي وو او هغوی چې دی نو بیا د زلمي جنازه وکړله. زلمي واده ونه شو، زلمي جنازه وشوله. ملګرو دا واقعه په دیر کې راغلې د ملګرو وختینۍ واقعه ده. اوس زه بیانوم که نه تاسو به هم په ژړا باندې مجبوره کړي چې یار داسې واقعه چې ده که نه، ځکه چې د واده په ورځ باندې د واده زلمی د دنیا نه رخصت شي. دا په څه وجه باندې دې سره څه واقعه راغلې وه، داسې مکمل شریکومه. ملګرو داسې وه چې د دې هلک واده و او ټول مهمان راغلي وو، خو څه څیزونه کم وو، ځکه چې د واده چې دی نو هغه سیستم ډېر زیات ګران وي که نه، چې یو څیز پکې کم وي نو بیا پسې ځي او هغه به خامخا راوړې، هر څیز به پوره کوې ملګرو. نو داسې وه چې دا هلک چې دی نو څه څیزونه کم وو او نور چې دی نو نور وروڼه چې دی نو هغه وزګار نه وو. نو دا لاړ په بایک باندې بازار ته چې دغه کم څیزونه کم دي چې زه دا راوړمه. چې کله بازار ته تلو نو دا چې دی نو د یوې ریړۍ سره وجنګېدو او دا چې دی نو چې کله د یوې ریړۍ سره وجنګېدو نو دا ډېر زیات زخمي شوی او ډېر زیات خراب و. او دې هلک چې د بایک بیا ډېر زیات په قلاره چلاوه، د وخت نه بایک ډېر زیات په قلاره چلاوه. کله چې دا هسپتال ته ویوړ که نه ملګرو، نو په هسپتال کې د دې نه ساه وخوته. بیا چې کله کور ته راوړ ملګرو، نو ډېر د افسوس مقام دی که نه. تاسو پخپله بیا سوچ وکئ که نه. دا واقعه راغلې وه په دیر کې ملګرو، داسې وه که نه چې د واده زلمی چې دی نو د واده په ورځ باندې د دنیا نه رخصت شو ملګرو. دې هلک چې دی موټرسایکل به ډېر زیات په قلاره چلاوه، ډېر نه پس چې دی نو بیا هم د دنیا نه رخصت شو، د دنیا نه لاړ. هغه مېلمانه چې کم راغلو هغه دې په جنازه کې شریک شول، د دې د خوشحالۍ دپاره راغلو او بیا د دې په خفګان کې شریک شول او د دې هلک جنازه یې وکړله ملګرو. دا واقعه په دیر کې راغله. په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ خاص کر زه موټرسایکل والا ته دا پیغام ورکوم چې تاسو کوشش کوئ که نه موټرسایکل په قلاره لاره باندې چلوئ، چېرته هم تعدي مه کوئ، ځکه چې د واده په ورځو کې چې دی نو دا ډېر زیات ګران کار وي واده کول. دا چې دی نو په دې باندې ډېرې غټې خرچې راځي ملګرو. دا چې یو څیز پکې کم وي نو ته به یې ولې خامخا بیا راوړې. نن سبا چې کومه رسمونه رواجونه دي د دې وجې نه ملګرو دا واقعه راغلې وه. زه هم ډېر زیات خفه کړم، ځکه چې د واده په ورځ باندې د واده زلمی د دنیا نه رخصت شو ملګرو. چې څومره کسان چې زما را ویډیو ګورئ زما چینل سبسکرایب کړئ، زما پیج ورسره فالو کړئ، ټیک ټاک اکاونټ هم فالو کړئ، چې زه کله ویډیو واچوم نو تاسو ته به ضرور چې دی نو درځي. اوس په دې باره کې تاسو څه وایئ؟ ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ.